په معاشره کې کوم شاعران موجود دي دا خو یو غټ اثر په خپل قوم باندې دي وجه الله سبحانه وتعالى دغه بیان کې پدې کې په معاشره کې کوم اثر او رسوخ ولا خلک نو هو اکثر دغه شاعرانو متاثر دي دغه شاعري اوري د دې سره اکثر دغه اثر او رسوخ ولا خلک را لګي دغه شاعرانو او شاعري د خپل فائدې لپاره استعمالي د خپل سیاست لپاره نو شاعري داس یو څه د شپاغي سره یو معاشره خطر فتم بولې کېدې شي او د دې سره دغه شاعري د قوم لپاره د بهایي او فحاشي غټ سبب هم ګرځېدې شي دی وجه الله سبحانه وتعالى په دې سورته کې شاعرانو تقسیم کوي چې په دغه شاعرانو کې بعضي بد خلک دي چې هغه خلک گمراهي طرف ته رابلي او بل طرف ته خلک هم په دغه شاعرانو کې شته دي چې هغه معاشري ته یو خبر وړاندې کوي په خان داس کې دغه سره خبره کوي او نوجوانانو کې یو مثبت سوچ او شعور را پیدا کوي نو هغه شاعران کوم چې گمراه دي او خلک گمراه کوي الله دغه بیان کوي الله فرمایي چې د دې خلک دي چې سرکش خلک په دغه شاعران بس ور رواني الله فرمایي چې علم تر انهم في كل وادي يهيمون اته ګورینې چې شاعران په هر کند کې حیران او پریشان دي او دا ډیره بلیغه خبر الله سبحانه وتعالى کړی د ملګرو تاسو به نه دغه شاعر اکثر نشنا خبر کې په خپل شاعرۍ کې کله بس پوګمې قدس مګي تر راکوزي او کله بس مکه بر سپوږمۍ ته خيږي کله بس ستوري د بر زین خر سپوږمۍ ته راخيږي او کله بس سپوږمۍ ستوري ټول اسمګي ته راکوزي کله خو به داسې خبر کې ته چرته چې بس دا خو د دنیا چرته یو بادشاہ دی او کله په شاعرۍ کې خپل خفګان او تکلیف به داس خبر سره بیانې طبيعي چرته په دې دنیا کې خو ظلم شوی دی نو صرف او صرف د دین انسان سره شوی دی نور ټوله دنیا ظالمه ده صرف دا یو شاعر مظلوم دی د څه به تخکاری یو پلیت او غلیظ شی وي چې انسان په خپل دغه سره نفرت ساتي لیکن دغه شاعر براول کې او دغه غلیظ شی په خپل شاعر سره د په خسته طریقې سره ته پیش کی چې ته به حیران کی دغه معاشري غنوجوان براول کې تر دې شخص ته به بخښنه نظر سره ګوري کله به شراب دی په خپل شاعرۍ کې ستایي په خلفاظ کې به دغه بیان کوي کله به د حرام تعلقات بیان کوي په خپل شاعرۍ کې او د دې سره خپل ځان ته مظلوم وړاندې کوي یعنی هم ته د حرام شیانو تذکره کوي او دغه سره خپل ځان مظلوم وړاندې کوي معاشري ته بل یو روغ انسان به چې هغه د هیڅ مسله نه خو چې کله دغه شاعر کلام ووري نو دی په غم کې اخته شي دغه شاعر به د غم د بیان په داسې الفاظو سره کوي چې کله یو روغ انسان دغه شاعري اوري نو هغه خپل په غم کې پریوزي چې واقعي دی خو بالکل زما د ځل خبره کوي دغه حالات سره غوځه مخامخ یم دی وجنه د گمراه شاعران په شاعرۍ کې همیشه گمراهي پرته وي انسان گمراه کوي د غټ مصیبت سره انسان مخامخ کوي کوم ګو تاسو شاعرۍ ته د جادو یو قسم وایو نو د مبالغه نه وي خو الله سبحانه وتعالى به د نیک شاعرانو تذکره هم کوي الله فرمایي الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا الله وجه په شاعرانو کې نیکان خلک هم شته دي چې هغه الله یادوي نیک اعمال کوي او په دغه شاعرۍ سره د نیکانو خلکو دفاع کوي کوم چې گمراه شاعران دي او په دین پسې مسخري کوي دغه شاعران را لګي او دغه جواب کوي دا نیکان خلک دي الله دغه تذکره کوي تاسو تاریخ کو ګورئ کوم شاعرانو چې د دې شاعرۍ مثبت استعمال کړی دی هغه څومره یو ښه شعور او یو ښه جذبه پیدا کړی دی په خپل قوم کې په خپل نوجوانانو کې کله چې یو شاعر تعلق د الله سره برابر دی دیندار وي د عشق معشوقین خپل ځان ساتي نو همیشه دغه د خلینو د الفاظ راوځي چې هغه د قوم د پاره د انقلاب یو سبب ګرځي اخر کې الله فرمایي وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون الله فرمایي چې ډیر زر د اشرق ظالمانو ته په پته ولګي چې کوم طرف ته دوی اړولې کیږي دغه آیتو کوم چې عمر بن عبد العزيز رحم الله لیکلو د خپل ځان نورسته خلیفہ د پاره کله چې عمر بن عبد العزيز رحم الله وفات کیدو دغه مخکې هغه یو خط پرې خو دی او چې ورسته کوم خلیفہ را روان وغه د آیت لیکلو په هغه کې یعنی په دې کې یو قسمه غته اشاره و چې ګورې د ظلم نه ځان ساته د دنیا ډیره مختصر ده دا وخت ډیر زر ختمېدو واله ده او کوم چې ظالمان خلک دي هغه ډیر زر د خپل ظلم سره مخامخ کیږي